روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ چې د تیر په څیر زموږ سره خپلې اړیکې د موضوع داخل یا بهر له موضوع څخه خپلې پوښتنې دیني موږ سره شریکې کړئ. هغه ګران اورېدونکي چې له موږ سره اړیکې نیول غواړي، د هغوی دپاره د اړیکو شمېره 02680 بل شمېره 02022300. زموږ نننۍ موضوع بیا د تیر پسې یو بحث تم ځانګړي کړې ده. غواړو د دې اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیث مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه او د علماء کرامو د اقوالو نه ستاسو سره شریک کو. د رب العالمین جل جلاله نه اولا د ځان د پاره د صحیح وینا او د عمل توفیق غواړم. ثانیا تاسو د پاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. رب العالمین جل جلاله دې د دوانو نصیب وګرځي. زمونږ نننۍ موضوع د قرآن عظیم الشان نه په هغې مسئلې باندې بحث کول دی چې قرآن عظیم الشان دویمه دعوه د توحید پسې د رسالت لري، یعنی تابعداري کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه فایده لري. الله تعالی په دې باندې قرآن عظیم الشان کې بار بار حکمونه کړي، فواید ذکر کړي.
او د دې اړوند فواید بیا محدثینو کرامو او علماء کرامو د قرآن عظیم الشان او د احادیثو نه راخستلی دي او امت ته وړاندې کړي. غواړو چې هغه ګران اوریدونکي چې د دې بحث په حقله د دې موضوع په حقله بعضې معلومات لري د هغوی سره بعضې نور معلومات هم شریک کو او کوښښ وکړو مونږ تاسو مسلمانان چې د خپل خوږ محبوب صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تابعداري ته مونږ تاسو خپل اوږه ورکو او زندگی د هغې په طریقې باندې تیره کړو. مدینه دا سنگر د اسلام څخکل مدینه دا. قرآن عظیم الشان د کچیرته په جوور نظر باندې وکتلی شي ځای په ځای باندې همدغه بحث کوي. لکه په سورة الاحزاب آیت نمبر 71 کې دا مسله رب العالمین جل جلاله ذکر کوي. رب العالمین جل جلاله فرمائی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله د الله نه اویریږئ د الله نه اویریږئ پس شي کې د الله نه اویریږئ. وقولوا قولا سدیدا وایي وینا رښتونې سدیدا مضبوطه وینا وایي کلکه وینا وایي. د الله نه اویریږئ مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکوئ. وقولوا قولا سدیدا وایي خبره رښتونې او کلکه یعنی داسې مکوئ چې دلته یوه خبره وکئ ساعت پس بیا خپله ژبه بیرته واړوئ. سدید صد مسد بندولو د یو دیوال چې یو ځای جدا شوی وي کلکه خبره وکئ قوي خبره کوئ. یصلح لکم اعمالکم برابر کئ خپل اعمال. یصلح لکم اعمالکم جوړ کئ خپل اعمال ویغفر لکم ذنوبکم ستاسې ګناهونه به وبخلی شي که چېرته تاسو د الله تعالی نه وویرېدئ. اتقوا الله څوک وایي د دې معنا داسې ده اتقوا الله وویرېږئ د الله تعالی نه. یصلح لکم اعمالکم نو الله تعالی به برابر کړي ستاسو اعمال. تقوا کې خبره پرته ده. تقوا کې رب العالمین جل جلاله ډېر فواید ښه دي د انسان دپاره. د الله نه ویره کول دا اولینه تقوا ده. بیا د ګناهونو نه ځان ساتل دا بله تقوا ده. د رسول الله مبارک د نافرمانۍ نه ځان ساتل دا بله تقوا ده. په نیکو باندې اصرار کول دا بله تقوا ده. خواهشاتو باندې قدم کېښودل دا بله تقوا ده. اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه. یصلح لکم اعمالکم برابر بکی تاسو ته اعمال ستاسو ویغفر لکم ذنوبکم او ببخي د الله تعالی تاسو ته ګناهونه ستاسو. بخنه د ګناهونو به الله تعالی تاسو ته نصیب کړي. ویغفر لکم ذنوبکم بخنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو. بیا عام اعلان رب العالمین جل جلاله فرمایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ومن یطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او رسول او د الله تعالی د رسول تابعداري وکړه. د الله تابعداري څه شی ده؟ د الله تابعداري د الله احکام منل دي. کومه لاره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د رب العالمین جل جلاله نه امت ته نقل کړي د هغې تابعداري کول. د قرآن احکام منل. ورسوله د الله تعالی د رسول تابعداري کول. هر چا چې د الله تابعداري وکړو د الله د رسول تابعداري وکړه فقد فاز فوزا عظیما یقینا د کامیاب شو په کامیابېدلو لوی سره لویه کامیابي حاصله کړه. ولی د انسان مقصد هم دا دی چې دی به د الله تابعداري کوي او د الله د نبی تابعداري به کوي.
نو چې کوم انسان د الله او د الله د نبی تابعداري کوي فقد فاز فوزا عظیما یقینا د کامیاب شو په کامیابی لوی سره لوی کامیابی رب العالمین جل جلاله ورکړه زکه ژوند به خوي ژوند به د خطر نه بهر وي د مردارۍ نه به په امن کې وي د عیاشۍ او فحاشۍ نه په امن کې وي زکه ټوله زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې جوړول دا د دوانو جهانونو کامیابی ده نو په دې آیت کې رب العالمین جل جلاله دا خبره ښکاره کړه درې خبرې په ګوته کړلې اوله دا اتقوا الله د الله نه ویریږئ دویمه خبره دا ده چې اطاعت د الله وکړئ او اطاعت د رسول وکړئ او درې خبرې بیا یاد کړلې قولوا قولا سدیدا وایي خبره مضبوطه فیده بیداوی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اعمال بتاسو ته رب العالمین جل جلاله برابر کې او ګناهونه بدر ته الله تعالی معاف کی دا د الہ العالمین جل جلاله فضل اطاعتم د الله او کو اطاعتم د رسول کو نو دوه غټ در ته الله تعالی درکړي د الله تابعداري مکلن رب العالمین جل جلاله بستاسو اعمال برابر کی د رسول الله مبارک تابعداري مکړه ګناهونه بدر ته رب العالمین جل جلاله معاف کی نو باید چې داوا خود دې لرو چې رسول الله مبارک مونږ ته برحق رسول راغله نو باید چې بیا تابعداري وکړو د الہ العالمین جل جلاله د دې خوږ پیغمبر تابعداري کو چې رب العالمین جل جلاله دوه جهانونه زمونږ استاد خسته کی زکه ک ژوند دینو د پیغمبر په طریقې کې پروت ده ک زندگی دا د پیغمبر په طریقه کې پراته ده اولاد ک د پیغمبر په طریقې باندې راستر کې رالو یې کې نو دا بستا د پاره بیا ورسته رحمت وي او کچیرته د غیرو په تعلیم باندې د ورته تربیت ورکونو بیا بستا د پاره د رحمت په ځای باندې زحمت ګرځیدلې وي باید چې د پیغمبر طریقه خپل کو اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څخکل مدینه ده څنګه د اسلام څخکل مدینه ده څنګه همدغه سه په سورۃ النور کې رب العالمین جل جلاله بلا فائدہ بیان او یو حکم کوي التدس حکم رب العالمین جل جلاله کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاسو قائم کوي منځ وآتوا الزکاة ورکوي زکات واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پتا سو باندې برحم وکړي شي تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو رحم بدر باندې وکړي شي منځ قائم کوي او زکات ور کوي د منځ د قائمېدو مطلب دا نه دی چې 5 وخت منځ صرف وکام دا خو په اول سر کې دی چې تب منځ قائمه 5 وخت منځ بکې علماء کرام دلته فرمایي واقیم الصلاة اقامت د منځ ویلې اقامت د منځ دا چې بیخي چوکاټ به د شریعت په طریقې باندې برابر کې څنګه رکو څنګه سجدا څنګه قیام چې رسول الله مبارک کړه دې څنګه ولاړ رسول الله مبارک په منځ کې کړه دغه سه ودرېګا څنګه رکو یې کړه دانو دغه سه رکو کا څنګه قومه کړه دغه سه قومه کا څنګه سجده کړه دغه سه سجده وکا دې ته اقامت د منځ وایي اقامت د منځ دغه ته وایي چې په سنت طریقې باندې برابر د سینې چې یو منځ انسان او کی او هغه منځ کې کله یو ځای غړی کله بل ځای د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو سړی وکړه چې هغه پلمانځ کې خپل ګیرا هغه کې ګوتې وهلې او هغه ګراوه رسول الله مبارک صحابه کرامو ته فرمایي کده د انسان پزړه کې عاجزي ونه د بد خپل ګیری سره مستی پلمانځ کې نه کولا معلومیږي دا چې دا عمل ښه عمل نه دی مونږ تاسو مونږ کوو چې کله ګرمي نو د ماشو د غما یا د مچانو د غما کله یو زی تلاس را واچو کله بل زی تلاس را واچو تبا وای کدا مونږ نه کو مونږ تاسو ورزش کو کله لاس خوځو کله پخه خوځو رسول الله صلی الله علیه وسلم
هغه مبارک فرمایي که د دې صحابي د دغه انسان په زړه کې عاجزي وای د بخپلګیری سره مستی نه کولای. مونږ ته درس د دې خبرې دی چې په لمانځه کې عاجزي پکار ده. وآتوا الزکات ورکوي زکات، ځکه په دې کې الله تعالی ډېره فایده ایښې ده. ستا په دغه مال کې الله تعالی د غریبانانو د فقیرانو هغه حق پکې ثابت کړی، نو د بل چا حق ځان سره مه پرېږده. کم انسان چې زکات نه ورکوي په ورځ د قیامت کې به د ده په غاړه باندې یو مار پروت وي، هغه مار به د ده په خوله باندې خپله خوله ولګوي، دی به خوځئ را خوځئ. نو دی به ورته وایي چې ته څوک یې چې ته ما ته عذاب راکوې؟ هغه به ورته وایي انا کنزک، زه ستا هغه خزانه یم چې تا زه ساتلی وم، او زکات دې د الله تعالی د رضا دپاره نه ورکو. بیا ورپسې الله تعالی فرمایي واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاسو تابعداري د رسول الله مبارک وکړئ نو په تاسو باندې به رحم وکړی شي. دلته علما لیکي اطیعوا الله یې پکې ذکر نه که، اطیعوا الرسول یې ویلې مستقیما د رسول الله مبارک تابعداري ذکر کړه. دا ولې وای در حقیقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري عینا د الله تابعداري ده. د رسول الله مبارک تابعداري عینا د الله تابعداري ده. نو ځکه په ده باندې بسواله وکړه چې صرف د رسول الله مبارک تابعداري ذکر کړه، نو د رب العالمین جل جلاله تابعداري د رسول الله مبارک په تابعداري کې پټه پراته ده. دا نشي کېدلی چې یو انسان د پیغمبر تابعداري وکړي او د الله تعالی خلاف ورزي وکړي، نه، د پیغمبر تابعداري کې اول د الله تابعداري پراته ده. نو ځکه دلته ویلې واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په تاسو باندې به رحم وکړی شي. او بعض مفسرین وایي چې واطیعوا الرسول ځکه ذکر که چې د خلکو به دعوه کوله موږ د الله حکم منو، مسلمانان یو. رب العالمین جل جلاله ښکاره کړه چې یوازې د الله په حکم باندې مسلمانان کېږئ نه، تر څو پورې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ونه کوي. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي نو په تاسو باندې به رحم وکړی شي. یا ورپسې بل ځای کې رب العالمین جل جلاله په سورت آل عمران کې 22 آیت کې رب العالمین جل جلاله د رسول الله مبارک په حق له دسې وایي، د هغې تابعدارۍ په حق له قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. قل اوایا محبوبا اطیعوا الله والرسول، تابعداري وکړئ د الله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم، ځکه دا لازم و ملزوم دي، نو کوری دي چې ته د الله خبره منې نو د رسول الله مبارک خبره به منې. دلته یو بل مسئلې ته اشاره وشوه، هغه مسله دا ده چې بعضې خلک وایي فرض خیر دی که ادا کې، فرض ادا کوه ولیکن خیر دی که سنت درنه پاتې شي. ولې وایي دا خو د رسول الله مبارک خبره ده، په هغې کې وایي گنجایش شته، هغه خیر دی که ونه کې. نه، دا خبره غلطه ده، ځکه د رب العالمین جل جلاله تابعداري سره د رسول الله مبارک تابعداري یو ځای نښتې ده. ځکه الله فرمایي قل اطیعوا الله والرسول، تاسو تابعداري وکړئ د الله او د الله د رسول. نه یوه خبره دا هم یاده لرئ، بعضې ورونه زمونږ په سفر کې فرض مونځ کوي ولیکن سنت بیخي کوي نه، سره د دې چې ښه ورته سهولت هم وي، وخت هم ورته وي، بیا یې هم نه کوي. دا ښه خبره نه ده. علما کرام فرمایي چې په سفر کې که چاته تکلیف نه و او ستا د وجې موټر معطل کېده نه او مسافرینو ته تکلیف نه و، نو سنت ته وکړه، او فرض کې الله تعالی در سره مهرباني کړې ده، مونځ یې درته کم کړی. او سنت چې بل چاته تکلیف نه وي نو باید چې سنت وشي. د علما کرامو خبره دغسې ده. نو دلته رب العالمین جل جلاله فرمایي قل اطیعوا الله والرسول،
او آئے چی تابداریو کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول فَإِن تَوَلَّوْ کچیرتا تاسو اگر زیدلی دا تابداری دا اللہ نو دا تابداری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام انکارمک تولو اگر زیدلی انکارمک یا یو تابداری مسپک اگرنل یا دا رسول اللہ مبارک تابداری یا دا اللہ جل جلالہ تابداری کدی یو کم سپک اگرنل فإن اللہ لا يحب الكافرین بشک اللہ تعالی محبت نقید دغس کافرانو سرم دلتا مفسرین کرامو یو غٹ ویر پیدا شوا ذکر اللہ تعالی ورطا فرمائی فإن تولو فإن اللہ لا يحب الكافرین کسوگ واوڑے دل دا اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا تابداری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا تابداری دا اللہ نسوگ وہ اگرزے دل نو اللہ دا دس کافران سر محبت نکی وی دل تا خودی انسان تا کافر ہوئے لی چکم انسان دا رسول اللہ مبارک تابداری نکی یا دا اللہ تابداری نکی نو منگو تاس خودی خبری دا سنت پریدو نو آیا خطر کی واقع شلو جواب بیرتا مفسرین کرام کئی وینا یو عمل نکول دی یو عمل تسپک قتل دی کچا ورتا سپکو قتل نو دے پی کافر کیگی لکه یو سڑے دے تو ورتا ہوئے چی دا سنت تے اگوی منمی چی سنت تے مگر گناہگارم چی زمانہ پاتی دے زان ملامتا گنم نو میں دے اللہ تعالی ورتا بخنو کی او که ورتا ہوئے چی دا سنت دے در توائی دا سوک سنت منی پدغه ټکی د کافر کیږي بالخصوص نن سوا عام مسلمانانو ورنو کې متاسفانه ګیره کالول یو عام رواج دی نو کچیرته ورته وای چې دا ګیره سنت ته او دا جواب در کی چې صحیح د سنت ته خو ګناهګار مله د توفیق را کی چې زه ګیره په مخ باندې پریدم نو خو صحیح الله تعالی غفور رحیم دی بخون کې دی او باز خلق بیا بیرته جواب درکې چې دا ګیره اسلام کو ټول په ګیره کې نه ده او یا درته وای دا په کې چاره وسته دغه الفاظ سره انسان د اسلام د دایره نه وځي پس خبره مکه وای زکه دا خو په تواتر سره ثابت سنت دی په اکفار الملحدین کې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه فرمایي ک چا د متواتر سنتونو انکار وکړي په کافر کیږي نو باید چې احترام او ساتل شي د سنت په نه کول باندې سړی خپل ځان ملامت وګڼي چې سید یو سنت ته زمانہ پاتې دی او بل انسان چې هغه سنت تازه کوي نو چې پاغي باندې ته خوشاله شي ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک امتی دی نو باید چې داغه مبارک په طریقې باندې د خوشاله شي نو دلته الله تعالی فرمایي وَإِن تَوَلَّوْا كَسُوكْ اُگرزدل فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَإِن تَوَلَّوْا كَچِرْتَ سُوكْ اُگرزدل فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ محبت نکی د کافرانو سره یا مفسرین وی جواب ده داسې ده چې کوم انسان د الله او د الله د رسول خبره نه مني داسې ده لکه د کافرانو غوندې کار کوي کافران هم نه مني او د ځان ته مسلمان وي دیم نه مني باید چې د دین اجتناب وشي رب العالمین جل جلاله دے زمنگ استاسو د ټولو تابعداری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیبو ګرځي او د رب العالمین جل جلاله په احکام د عمل کولو توفیق را نصیب کی او رب العالمین دې مونږ تاسو د دې دوانو احکامو قدر کون کی جوړ کی چې دنیا او آخرت په زمونږ استاسو رب العالمین خیسته کی اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څخل مدینه ده څنګه د اسلام څخل مدینه ده څنګه د نثار احمد رور د کابل نمنګ سره اړیکه نیولې و پښتنه دا و چې اولاد بندول د خاون د خوانه ورته اول ځل امر شوی وي او بیا ورته ورسته خاون وای چې اوس اولاد غواړم عملیات سره به اوس دا کیږي نو چې او کې عملیات کنه اول خورور د سده چې اولاد بندول په شریعت کې منع دي وقفه کول جایز دی یو کال دو کال درې کال سلور کال وقفه جایز ده مگر بالکل اولاد بندول په شریعت کې دا نستا حق ده او نه د خزي حق ده
دا پوښتنه خو داسې ده چې مثال ته وایي چې خاوند ورته ویلې بیا ورته چې اوس اولاد غواړم، که دی غواړي که نه غواړي چې خدای تعالی ورته څه لیکلي دا خو حق دی. نو که چېرته د عملیات په ذریعه وي یا بل څه وي، نو چې اوس د عملیات په ذریعه بند کړی، خو د عملیات په ذریعه به یې کولاویم که نه، نو کولی شي چې د یو معتمد ډاکټر سره چې د ده ژوند ته خطر نه وي کولی شي چې عملیات وکړي. موسازی د قرهباغ نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي چې کافر په انسان سلام واچي جواب به څنګه وي. د هغه او د احمد جان رور تقریبا چې د اول سوال سره شریک دی. زمونږ د طرف نه په کافر باندې سلام کول خو نشته، مګر که چېرته کافر سلام وکړ نو په حدیث مبارک کې راځي وعلیکم السلام به ورته نه وایي، وعلیکم به ورته وایي. وعلیکم مطلب دا چې دی بعضې وخت کې خیره کوي، آزار کوي، بد دعایي کوي، نو ته ورته چې وعلیکم چې څه دی ما ته ویلي پتا دي. نو حدیث مبارک کې د جواب د وعلیکم راغلی، خو وعلیکم السلام ورته مه وایي، وعلیکم ورته ویلی شي. بل وی چې کافر مسلمان ته وینه ورکولی شي که نه، او په وخت د عذر کې خو ورکولی شي، عذر کې خو حرام هم جایز دی. بل هغه معنوي چې کوم د هغې هغه ګناه ده، مرداري ده، په خپل ځای باندې دی، خو کولی شي د عذر په وخت کې د هغې وینه استعمال شي، بل یو ته ضرورت په وخت کې جایز دی. رئیس جان ورور د کونړ نه اړیکه نیولې وه، وایي چې خور مې وفات شوې ده، سره یې موږ سره پاتې دي، څه وکړو، بچي هم شته. نو ورور د دې دا سره به دې بچو ته ورکړي، دی وارثان دي، خاوند د ده په مال کې هم حق لري، نیمه کې او څلورمه حصه کې حق لري. نو اولاد چې وي جدا حق دی، او که اولاد نه جدا حق دی. الله فرمایي ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. که اولاد وي څلورمه حصه پکې خاوند حقدار دی، که اولاد نه وي نیم په نیمه مالي وړي د ښځې. نو دې وخت کې دې بچو ته ورکه، دا د هغې حق دی، د هغې د مور میراث دی. حسن بصري ورور اړیکه نیولې وه، وایي چې حسن بصري نوم په حقله معلومات راکه. څوک وایي چې دا د ښځې نوم دی او څوک وایي چې دا د نارینه نوم دی. ګران ورور حسن بصري صاحب ښایسته نوم دی ښه، مې بدلوه، ځکه حسن بصري دا د حضرت علي صاحب شاګرد تیر شوی، د امام بخاري رحمت الله علیه په اساتذو کې دی. د حسن بصري رحمت الله علیه په حق راځي چې دی د علامه ابن سیرین رحمت الله علیه هم عصر دی، دا دواړه د امام بخاري استادان دي. دی چې وایي چې دا د ښځې نوم دی هغه رابعه بصري ده، او حسن بصري چې دی نو دا یو مشهور عالم تیر شوی او مجتهد دی، قوي علم ورته الله ورکړی. الله دې تا ته هم هغسې علم نصیب کړي، الله دې په نیکو باندې روان کړه. داود جان ورور د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې، وایي چې خودکشي کول څنګه دي. د غم د وجې نه، تکلیف د وجې نه، درد د وجې نه، د دنیا مصایبو د وجې نه خودکشي کول حرام دي، ناروا دی، ظلم دی. دویمه پوښتنه ده چې د نیشې حالت کې څوک مړ شي جنازه کولی شي که نه؟ خو اشراف د امت، مشران د امت لکه مثال وزیران یا علما، هغوی د پکې اشتراک نه کوي چې نور ته پن شي او نور جنازه شته. دریمه پوښتنه دا وه چې ښځې پتلون اغوندي، جایز دی که ناجایز؟ ناجایز دی، خو د هغې کې عورت ښکاري. نو کوشش دی وکړي داسې وي اندام ترجمانی پکې ونه شي، که داسې کالي نارینه هم اغوندي چې د اندام ترجمانی پکې کېږي، علما یې بندوي. جاوید احمد پوښتنه کړې وه چې په اوداسه کې کلمه ویل څنګه دی، ثواب لري که نه؟ چې کله کښېنې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، الله تعالی به نورانیت درکړي، د اندامونو نورانیت به الله تعالی درکړي. دویمه پوښتنه دا وه چې په امتحان کې نجونو ته کتل څنګه دي؟ هر وخت ناروا دي، امتحان کې نه. یو سړي خپل زوی ته ویلې، وایي د الله بنده امتحان کې ناکام راغلی، نو ته وایي د هغې فلان کې لور ته نه ګورې، هغه کامیابه شو ته ناکامه شوې. ده ورته ویل پلاره زه ورته په کتو کتو خو ناکامه شوم که نه، هغه ته مې کتل په دې غم واوړېدلم.
داسې ده چې هر وخت کې ګناه هر وخت کې ګناه. احمد جان ورور هغه بیا دا مطالبه وکړه چې دوی ته وویل چې جدا کېنول شي. نو خو د هغې کار دی موږ به ورته ووایو چې جدا شي. خبره ده د نارینه امتحان د یو ځای کې وي، د ښځینه د بل ځای کې وي. نو انشاء الله چې بیا به د شریعت د مخې نه پکې څه ممانعت نه. مخلوط تعلیم یو ځای تعلیم شریعت وایي چې دواړو طرف ته نقصاني، نو نه دی پکار، ځکه چې دې کې دا طالب مطلوب دی کېدای شي فساد ته مفضي شي، مفضي الی الفساد وګرځي. نو نږدې ورسره کېناستل که نزدیکه لري هغه ستا خبرې دي، خو ګناه په خپله ځای باندې شته. مریم خورکۍ له کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي چې صورتونه مې یاد دي مختلف، کم یو ووایم. یو مې انا اعطینا یاد دی، یو مې قل هو الله احد یاد دی، یو مې قل اعوذ برب الفلق یاد دی، یو قل اعوذ برب الناس. 2 رکعات لمونځ کې خو څه مشکل نشته. اول کې قل هو وایه او دویم کې اول کې انا اعطیناک الکوثر وایه او دویم کې قل هو وایه. قرآن شریف کې په وروسته زور مه کوه، مخکې ترتیب سره ځه. او یا چې 2 رکعاته لمونځ دی فرضو کې مشکل نشته، اول رکعت کې قل اعوذ برب الفلق وایه ورپسې قل اعوذ برب الناس. په وروسته طرف مه راځه، داسې مه کوه چې اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس وایه دویم کې قل اعوذ برب الفلق وایه. بل وایي چې زما ورونه قرضدار دي، دعا راته وښیه چې الله تعالی قرض هم خلاص کړي. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. د ورځې 500 دفعې وایه، رب العالمین جل جلاله به هم دا قرض سپک کړي او ختم شي. د قرضدارانو دپاره دا بهترینه دعا ده چې وی وایي الله تعالی به ورته دا قرضداري ختمه کړي. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. وفا ساحل خورکۍ د لغمان نه اړیکه نیولې وه، و چې یو انسان روجه ومني خو روجه یې معلقه دا مطلب داسې ووایي چې که زما فلان کار وشه زه به یوه روجه نیسم. هغه کار چې ده منلی و د هغې دپاره روجه هغه ونه شه، آیا دا روجه لازمه شوه چې دا کومه روجه اوس ده منلې ده؟ خورکۍ کله چې یو معلق نظر ومنلی شي، کله چې هغه معلق سیز پوره شوی نی روجه لازمیږي نه. مثال په طور الله مکه د یوې زنانه خاون بندي دی، دی وایي که زما دا خاون الله را خوښې که زه به 2 روجې نیسم. نو چې تر څو خاون د ده نه دی خوښه شوی تر هغې په ده باندې روجه لازمیږي نه. کله چې خاون د محبس نه را آزاد شه په ده باندې روجه لازمه شوه، دی به بیا روجه نیسي، ځکه د ده نظر معلق دی. یو ښځینه یا یو نارینه داسې یو نظر ومنه که چېرته زما دغه تجارت کامیابه شه زه به 10 روجې نیسم، یا مثال په طور زه به یو پسه حلالو. د ده تجارت ګټه وکړه، روان شو د ګټې په طرف باندې، په ده باندې لازمه ده چې دی یو پسه حلال کړي. که چېرته د ده تجارت ګټه ونه کړه او په خساره کې روانو، نقصان کې روانو، په ده باندې دا نظر لازم نه دی. نو لهذا دا کومه پوښتنه چې تاسو کړې وه خورکۍ، ستاسو که په دې کې هغه مقصد نه پوره شوی نو دا روجه په تاسو لازمه نه ده. کله چې مقصد پوره شو بیا روجه لازمیږي. باقی مو په رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.